سومالیا کې موټر بم برید کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د راپورونو له مخې د افریقایي هیواد د سومالیا په مرکزي ښار بلیډوین کې د 3 موټر بم بریدونو له امله د یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو په ګډون 50 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د راپورونو له مخې 2 بریدونه یو په بل پسې وشول او دریم یې لږ وروسته ترسره شو. لومړي بریدونه د لاماګالای پوځي مرکز په نښه کړی دی. په دې مرکز کې د سیمهییز حکومت ادارې هم فعالیت کوي. د وژل شویو په ډله کې د حیران د سیمې مرستیال والي شیخ مهدي او د روغتیا وزیر محمد احمد هم شامل دي. د پولیسو یو مشر محمد معلم علي ویلي چې ایالتي وزیران او کمیشنران هم په وژل شویو کې شامل دي. د نوموړي په خبره بریدګرو خپل له چاودېدونکو توکو ډک موټرونه تېره ورځ ناوخته د یوې ولسوالۍ د ودانۍ په لنډې فاصلې کې وچول. عیني شاهدانو ویلي چې چاودنې لویې وي او ډېرې ودانۍ یې ورانې کړې دي. باید وویل شي چې د دغو خونړیو بریدونو مسؤلیت د القاعدې سره تړلې الشباب وسلوالې ډلې منلی دی.